إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي مباركة دوري لتفسير القرآن نن إن شاء الله دویم درس ته دویم ورځ ده او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو او به پاغي باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی دا دوره په خیر خیریت سره ته ورسي او الله سبحانه تعالی دې موږ له برکتي ژوند راکړي چې الله بندگی پکې وکړو. پرونی درس کې موږ د قرآن فضائل بیان کړیو چې انسان له کوشش پکار دی چې هغه قرآن زده کړي، که هغه زنانه ده او که هغه نارینه، که بوډا دی او که ځوان دی، که مشر دی او که کشر دی. دا قرآن چې ده داسې کتاب دی چې الله مسلمانانو دپاره رالیږلی، نو څوک داسې نشي ویلی چې ما ته ضرورت نشته یا زما وخت نه دی. زمونږ د ټول ژوند چې دی د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره دی، نو په ژوند کې دا خبرې نشته چې دا وخت زما دی او که نه دی. اوس به موږ څه وایو چې دا وخت د بندګۍ دی او دا وخت د بندګۍ نه دی، حالانکې موږ راغلي دي دنیا ته د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره یو. نو بیا څنګه دا خبره کوو چې دا وخت نه دی؟ نو دا ټول وخت چې دی دا د بندګۍ وخت دی. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د هغه بندګي وکړو. اولنۍ سورت په دې قرآن کې هغه د سورة الفاتحه، او په قرآن کې 114 سورتونه دي. اولنۍ سورت سورة الفاتحه دی او اخرنۍ سورت سورة الناس دی. سورة الفاتحه دې ته د فاتحه په دې ویل کېږي چې د دې سره افتتاح شوی د الله سبحانه وتعالی د کتاب. نو ته چې قرآن کولاو کې اولنۍ مخ راواړی نو ستا نظر به په دې صورت لګي، او دغه شان که ته لیکل کې، که تفسیر لیکې، که ترجمه لیکې، نو شروعات به د څه نه کې؟ د سورة الفاتحې نه به کې. که درس کې نو ځکه دې د سورة الفاتحه ویل کېږي. او علی الراجح دا مکی صورت دی، د هجرت نه مخکې نازل شوی، او دا خبره به په درسونو کې تاسو ډیره اورئ انشاءالله چې دا مکی دی او دا مدنی دی. بعض صورتونه مکی بعض مدنی. بیا علماو قسمه قسم تعریفونه کړي دي د مکی او د مدنی، خو باقی کې صحیح تعریف او مضبوط تعریف هغه دا دی چې مکی هغه صورت ته ویل کېږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی، او مدنی هغه صورت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی. د هجرت نه مخکې دې دور ته مکی دور ویل کېږي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم طائف ته هم تللی، طائف ته تللی که نه تللی؟ طائف ته تللی. په طائف کې به صورتونه نازل شو، نو هغه صورتونو ته به څه ویل کېږي؟ مکی. اگر که رسول صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې په مکه کې نه دی، په طائف کې دی، خو دا دور مکی دور دی. بیا د هجرت نه بعد دا مدنی دور دی، رسول صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی. اوس بعض آیتونه رسول صلی الله علیه وسلم باندې د حج په موقع کې نازل شوي، حج خو په مکه کې دی. نو دغه آیتونه مکی دي که مدنی دي؟ مدنی دي. اوس ځکه چې هجرت نه بعد نازل شوي. اگر که رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې په مکه کې دی، کوم ټیم کې چې د سورتونه او آیتونه نازلېږي، خو دا دور مدنی دور دی. رسول صلی الله علیه وسلم هجرت کړی. نو چې کله قرآن کې ته ویني چې دا صورت مکی دی یا دا مدنی دی، نو د هغې مطلب دا دی مکی مطلب یعنی دا د هجرت نه مخکې نازل شوی، او مدنی مطلب دا دی چې دا د هجرت نه وروسته نازل شوی. بیا د مکی او مدنی سورتونه انسان معلومولی شي
چې کله ول الله سبحانه تعالی پوهه ورکړي په خپل معلومول شي د آیتونو نه د موضوع نه د دین معلومول شي هغه دي چې دي کې اوسو فرق دي د مکی سورتونه چې دي په دې کې غالبا موضوع د عقیدی په مکی سورتونو کې موضوع د سي د عقیدی ولې ځکه چې ټوله خبره د مشرکانو سره روانه ده مدنی سورتونو کې احکام بیانېږي مسلې بیانېږي د طلاق مسائل د کور مسائل د منځ مسائل د زکات مسائل ولې ځکه چې غالبا خطاب چاته دی هغه مسلمانانو ته دی رسول الله چې مدینه ته هجرت وکړ مسلمانان ډیرو کړه مکی آیتونو کې د آخرت تذکره ډیره کیږي مکی سورتونو کې ځکه چې چا سره چې خبر روانه ده نو غالبا هغه آخرت نه مني د آخرت نسری منکر دي نو پای کې د قیامت تذکره ډیره کیږي بل دا چې مکی سورتونو کې د آیتونو لنډي لکه تاسو د دیرشمه سپاره کولو کې هغه کې وګورئ نو اکثر د آیتونو سری لنډ آیتونه یو د ټول سورتونه غالبا د مکی سورتونه او مدنی سورتونه چې کولو کې نو د آیتونو وګدو دي لکه سورۃ البقره د مدنی سورت ده نو څومره وګد سورت ته څومره وګدو د آیتونه پکې د نشته په دې مکی سورتونه کې الله رټنم ډیره ور کوي د عذاب د جهنم ولې چې کوم خلکو ته خبر روانه ده نغوی د دې خبرونه منکر دي نو دا ماته اوس مختصر خبرو کړ چې صرف تاسو په دې پوه شئ چې مکی څه ته وایي او مدني څه ته وایي پوه شئ به دې پوه نه شئ سورۃ الفاتحه په دې کې و آیتونه او د دې سورۃ ډیر نمونه دي یو نوم د دې سورۃ دغه سورۃ الفاتحه چې دا معروف نوم دی دویم دې ته ام الكتاب ویل کی ام الكتاب کتاب قران دی نو ام د سورۃ ته د دې قران مور مرجع د قران کې چې څومره معنی دي هغه دې سورۃ راځي کی ځکه بعض روایتونه کې دې سره راځي چې سورۃ الفاتحه د ټول قران نه کافي کیږي او باقی ټول قران د سورۃ فاتحه نه کافي کیږي مثال لکه اوس په منځ کې سورۃ فاتحه ویل سړي لازم دي یو سړی په منځ ودرېدو او د سورۃ البقره نه شروع وکړه او د سورۃ الناس پوری وي او سلام وګرځو د رکعات شو کوونه شو ونه شو دا ټول قران نه کافي کیږي د سورۃ الفاتحه د طرف نه او سورۃ الفاتحه د ټول قران نه کافي کیږي یو سړی د په منځ کې صرف سورۃ فاتحه وي او به رکوع لاله نو دا منځ شو کوونه شو وشو اگر که د صرف یو سورۃ ویل د سورۃ الفاتحه نو د قران د ټول معنی د دې سورۃ راځي کی د ډېر اوچت سورۃ ده د دې سورۃونو په یو بل باندې فضیلت ده د قران ټول اوچت کتاب ده خو بیا بعض آیتونه په بعضو باندې فضیلت لري بعض سورۃونه په بعض سورۃونو باندې فضیلت لري غوره سورۃ اوچت سورۃ هغه سورۃ الفاتحه ده سورۃ الفاتحه یو نوم د دې ام القرآن ته ام القرآن ام الكتاب ام القرآن یو نوم د دې السبع المثاني السبع المثاني هغه آیتونه چې بار بار ویل کی په مخه موږ وایو کړه ومنځ کې مو وایو اسیم وایو القرآن العظیم دې ته ویل کی دې ته سورۃ الحمد ویل کی ځکه چې په حمد سره شروع شوی الله حمد او ثنا پکې ده دې ته سورۃ الحمد لله رب العالمین ویل کی او دې ته سورۃ الصلاه ویل کی منز ولې ته سورۃ الصلاه ویل کی ځکه چې د دینه بغیر منز نه کی د دینه بغیر منز نه کی حدیث کې راځي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي الله چې مده سوره فاتحه د منز الله ته منز ویل د ما تقسیم کړي خپل او د بنده په منځ کې دې ته سورۃ الرقیه ویل کیږي دم په دې صورت سره الله سبحانه وتعالى شفاء ورکي او پای کې مشهور حدیث ده ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه چې په سفر باندې موږ وتیو او په یو طرف یو علاقه باندې تیریدو الته د قوم مشر سشي ول ټک ور کړه هغه چې پتا شو کې څوک نشي بده باندې دم واچنه او کس په دم واچو سوره فاتحه په ویل الله ول شفاء ورکړه د دې قیمتي سورته کمزې کې تاسو تکلیفي باغزی باندې لاسک دی د سوره فاتحه په وای او به چوف کوي
په دې کې الله سبحانه وتعالی شفا چولې ده. نو دې د سورة الرقیه، سورة الشافیه، الکافیه، دا ټول د دې نومونه دي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې بین الرسول صلی الله علیه وسلم وعنده جبريل علیه السلام، رسول صلی الله علیه وسلم ناسو خوا کې وسره سوکو جبريل علیه السلام وسره، اذ سمع نقيضا فوقه، نو اواز ورد د بر طرف نه اسمان طرف نه اواز راغی، فرفع جبريل بصره الى السماء، نو جبريل علیه السلام د خپل سترګې د اسمان طرف ته کړې. به رسول سم ته وی چې هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، رسول سلام ته وی چې دا یو دروازه د اسمان کولاو شو چې دا نه پورې نه کولاو شي، اول پر دا دروازه د اسمان کولاو شو، فنزل منه ملك، دغه په ملائکه کې یو ملک را کوشو، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم، نو دا رسول سلام په سراغه او به وته وی چې ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، تعالی موږ زیره د کو د دوه رڼاګانو چې دا رڼاګانې ستانه مخکې یو پیغمبر لم الله نه دی ورکړي، اول پیر تعالی درکې فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره، سوره الفاتحه او د سوره بقره د اخرنی آیتونه دا الله بل پیغمبر لنه دی ورکړي. نو دا دومره اوچت سورت ده. د دې سورت یو فضیلت دام دی چې د دینه بغیر مونږ نه کی، او صحیح خبره ده د قران او د حدیث پرانه کې چې ک امام دی ک مقتدی دی او ک ځان لمونځ کوي، په دې ټولو باندې سوره فاتحه لازم ده. په امام، په مقتدی او په یوازې مونږ کوون کې د ټول به سوره فاتحه وایي. حدیث کې راځي او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا أي غير تمام. رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک منځ کې او باغی کې سوره فاتحه ونوي نو دا منځ ناقص ته نامکمل له، نو نامکمل منځ الله نه قبلي، مکمل منځ قبلي. دا بس خلک وي نو دلته خو چې نامکمل له بس دغه ویل نور حسین دی ویل غونی چې نکی، نو سره نامکمل منځ کې دومره ته ستړی کې نو بیا نیمګړی منځ کې نه دغه منځ نیمګړی دی. بیا ابو هريره رضی الله عنه چوي چې ان نكون خلف الامام، چې ته خدا خبره کې چې رسول سم دي ویلو خو چې موږ امام په شاته ولاړ بیا بس کوي، یعنی مطلب چې امام تلاوت کوي موږ بم وایو سوره فاتحه، ناغوت اقرا بها في نفسك او بیا بم سوره فاتحه وای خو په پټه به وي، یعنی په تیز به نه. په بل حدیث کې راځي په صحیحانو کې ده لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، موږ نه کې دا سړی چې سوره فاتحه ونه وي، موږ نه کې دا هر هغه سړی چې سوره فاتحه ونه وي. نو دې ځکه به دا نشته چې بغیر د مقتدینا، او کوم روایتونه کې چې دا راځي چې مقتدی د پر سوره فاتحه لازم نه ده او د امام قرات باندې اکتفا کوي، هغه روایتونه کمزوري دي سندن. بس خلک وایي چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب، مطلب دی چې مونږ پوره ونه شنو شو. نو په روایت کې راځي امام ابن خزیمه، امام ابن حبان رحمهم الله هغه دوانو راوړل اي کې دي الفاظ دي لا تجزئ صلاه لا يقرأ فيها بأم القرآن، نكي يا غموز دلته واضح الفاظ دي نكي يا غموز چې باغی کې سوره فاتحه نه ویلې شي. نو سوره الفاتحه په منځ کې ویل لازم دي، کله چې امام سوره فاتحه وایي نو بیا ته سوره فاتحه وایه، او کچرته امام قرات تیز کوي یا ته موقع نه ملويږي نو خیر دې ته اولم سوره فاتحه ویلې شي. خو سوره فاتحه نه بغیر مونږ نه کیږي، نارینه ده او که زنانه ده او که یوازې ده که مقتدی ده که امام ده او که هر مونږ ده، که د جنازې مونږ ده، که د استسقا مونږ ده، که د کسوف او خسوف مونږ ده، یو مونږ هم بغیر د سوره فاتحه نه کیږي. نو دا د سوره فاتحه فضیلت شو، څه شو؟ فضیلت شو. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروعات من دي استعاذين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي ترجمة دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. دې ته په عربي کې استعاذه وایي. څه ته وایي؟ استعاذه. نو ته چې قرآن شروع کړې نه اول ته پناه ونیسي په الله پورې د شیطان نه، ځکه چې دا شیطان زمونږ دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو. شیطان الله استاسو لپاره دشمن دی او ښکاره دشمن دی، او هغه دشمن دی چې هغه قسم خوړلی چې زه به فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم یې خوړلی چې زه به د انسانان ګمراه کومه. نو چې هغه دا قسم خوړلی چې زه به انسانان ګمراه کومه، نو بیا ضرورت دی چې موږ پناهي ونیسو په الله پورې د دغه خبیث نه چې هغه دا قسم خوړلی چې زه به د انسانان ګمراه کومه. نو دیزی که پناهی تا ونیوه په شیطان پوری چې چرته ما دوکه نه کی، چرته می گمراه نه کی، چرته می د دین نه وانړی، چرته می د قرآن نه وانړی، چرته د زړه ته وسوسې روانه چي، د ټولو خبرونه پناهی تا ونیوه. ذکر الله بقرآن کې سوی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. کله چې تاسو قرآن وایي نو پناه نیسئ په الله پورې د شیطان رټلی شوي نه. بیا شیطان ویلی شیطان، نو شیطان پیری دی. شیطان څه دی؟ پیری دی. نو په دې پیریانو کې چې کوم مسلمانان دي، په دې پیریانو کې فرقې دي او په دوی کې مذهبونه دي. نو مسلمانان پکې مشتي، کافران پکې مشتي، سنیان پکې مشتي، شیعگان پکې مشتي، صحیح عقیدو والا پکې موحدین پکې شتي، غلط عقیدو والا مشرکین پکې شتي. نو کوم چې مسلمانان دي یا خو پیریان دي عام، کوم چې کافر دي هغه ته به شیطان ویل کیږي. د دوی مشر ابلیس دی. نو بدی باندې پوه شوي دا اکثر عوام دا سوچ کوي چې دا شیطان او پیری دا جدا جدا شي نه، دا جدا نه دي. ذات او نسل د دوی سره هغه یو دی، خو دغه پکې کافران دي او د مسلمانان دي. لکه څنګه چې انسانان ټول انسانان دي، خو بعض پکې مسلمانان دي او بعض کافران دي. نو هغه کافرانو ته کافران ویل کی. شیطان په معنی د شطنه ای بعوده، په دې کې معنی پرته د لری کېدو، ځکه شیطان ته شیطان ویل کی. د لری د انسانانو د مزاج او د طبیعت نه، یعنی دا خپل مزاج او طبیعت ته د انسانانو خپل مزاج او طبیعت ته، بل دا چې د لری کړي دی الله د خپل رحمت نه، الله د خپل رحمت نه لری کړي دی، نو د شیطان ویل کی. الرجیم رټلې شوی، الله رټلې دی. کله چې الله سبحانه وتعالی ملائکه ته امر وکړي چې سجده ولګوي چاته؟ آدم علیه السلام ته، نو ټولو سجده ولګوله سوای د شیطان نه، الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. مگر ابلیس الله انکار وکړو، تکبر وکړو، و د کافرانو نه. د ملائکه سره به څه کول بره؟ نو جواب دغه دی چې مخکې په دې دنیا کې د انسانانو نه مخکې پیریان به اوسېدو،
دی پیریانو یو بل وجلم دی او قتل و قتال او فساد دا وی ډیر کو. خدا ان شاء الله راشي په سوره بقره کې خدا خبره صرف مخې ته رااله. کله چې الله آدم علیه السلام پیدا کړي نو ملائکه ته سوي چې ته بزمګه کې دې خلک پیدا کړي مې یفسدو فیها ويسفك الدماء چې هغه فساد کوي وینه بتوي. نو دوی د انسانانو قیاس په پیریانو باندې وکړي چې پیریانو دا چلونه کړی دي انسانان به هم کوي. نو دې ملائکه سره و ډېر وخت نه به زموږ د عوام دا خبره کوي وې د ملائکه استاد پاتې شي او دا پالتو به سند خبره. دومره اوچت مخلوق ته ملائک لا يعصون الله ما امرهم الله و چرته وي زمانه فرمانی نه کوي او دی استاد دی او د استاد دا حل چې سجده نه لګي. نه دا کمزوري خبره ده زموږ د عوامو چې ابلیس چې د ملائکو استاد دی نه درسي استاد. نو د چې انکار وکړ الله ورټو وی شړو د جنت نه وی شړو د اسمانونو نه. نو ذکر ته رجیم ویل کی دغه نه بعد بیا بسمله ده. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. بسم الله ابا مطلب دی چې په امداد خاص په امداد اسم نوم ته ویل کیږي. الله د الله ذاتی نوم دی. ذاتی نوم دی یعنی چې باقی ته څومره صفات او نمونه ثابتین او د دې نوم د پاره به ثابته. الله د الله رب العالمین یو چت نوم دی. د رب العالمین یو چت نوم دی الله. نو بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کو. حدیث کې راځي چې هر هغه کار چې هغه د الله په نوم باندې شروع نشي نو هغه کار نقصانی سرته نه راشي. ته چې هر کار شروع کړي نو په اول کې د الله نوم اخله. لکه دلته مطلب دا شو خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم د قرآن. نو چې بدی باندې ته شروع کې نشته د عمل برکتی شو. روټي دې چې مونږ کینو مونږ بسم الله وایو او دا فائدې د ستي وعلى برکت الله ټکه د صحیح حدیث کې نشتی. نو صرف بسم الله وای. بسم الله مطلب خاص د الله په نوم باندې شروع کومه د دې خوراک. ناغه عمل وسره بیا ته ستا پزړه کې دی چې دغه عمل شروع کوم. دې چې کوم بسم الله وي یعنی خاص په امداد د نوم د الله شروع کو د دې تلاوت د دې تفسیر د دې سورت. او دا مسله به مخکې راشي چې امداد و خاص د الله نه غواړي. الله د اله نه غسته شی او اله معبود ته ویل کیږي چې چا عبادت او بندگی کوي. الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. د دوانو کې معنی د رحمت پرته ده. الرحمن مطلب دی کوم رحمت پروت دی، رحیم نوم کې رحمت پروت دی. او دا رحمان کې دنه مبالغه ده. نو الته مطلب شو عام مهربانه رحیم خاص مهربانه. نو الله عام مهربانه دی په دې ټولو انسانانو په پیریانو په زناورو په ټولو باندې الله مهربانه. که کافر دی او که مسلمانان دی الله په مهربانه دی. اوس ګور دی کافر ته خوراک ملويږي کنه رزق ته ملويږي نعمتونه بشتی ده الله مهرباني ده په مسلمانانو باندې ده. او خاص مهربانه دی په مسلمانانو باندې په آخرت کې. وکانه بالمؤمنین رحیما. الله دا خبره په قران کې کړې ده. په آخرت کې به الله مهرباني په چا پورې خاص ده هغه په مؤمنانو پورې. نو بیا په آخرت کې په کافرانو باندې مهرباني نشتی. دا مهرباني په هغوی باندې چې ونه صرف په دنیا کې وه. د بسم الله سره یو بله فایده دا بسم الله ځان له مستقل آیت ته په اوله کې دا د سوره فاتحه آیت نه دی. او په سوره النمل کې دا بسم الله راغلی دغه یو آیت ته انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. خو په دې کې دا مستقل آیت ته یعنی سوره فاتحه د دې بسم الله نه علاوه و آیتونه دي.
او باغي باندې دلیل لري الله وی چې د سوره فاتحه په حدیث کې دی چې د سوره فاتحه ما خپل او د بنده په منځ کې نیمه کړی ده. فاذا قال العبد الحمد لله، نو کله چې بنده وی الحمد لله نو دا دلیل شو چې د سوره الفاتحه د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د الحمد لله نه. او کله بسم الله دې آیت وي نو بیا به الله ویلي فاذا قال العبد بسم الله، نو بسم الله دا مستقل آیت ته، ځان له مستقل آیت ته. په منځ کې بسم الله په پټه ویل پکار دي. کم علما چې وایي چې دا سوره فاتحه آیت ته، هغه وایي چې سوره فاتحه اوس امام په تیزه وایي نو بسم الله به سره څنګه وایي؟ دا هم په تیزه. تاسو دا بعض عرب اوریدلی چې کله د دویمه جمع ورکوي نو مخکې د بسم الله په تیزه وایي. هغه د هغه علماو پرایي چې کوم وایي چې د بسم الله د سوره فاتحه آیت ته، نو چې سوره فاتحه په تیزه وایي بسم الله به سره دا هم په تیزه وایي. خو صحیح خبره ده چې غالبا به بسم الله دا به په پټه ویل کېږي. کله نه کله که انسان بسم الله په تیزه وایي نو څه حرج پکې نشي، ځکه چې په دې کې بعض آثار راغلي دي، صحیح آثار به دې کې شته. نو غالبا به څه کوي؟ په پټه به وایي، کله نه کله په تیزه کې دې وایي نو هېڅ خبره نه. او دا د علم برکت دی، دا برکت د علم چې علم د سره نه د دې بل سړي دا کار به تاته ناشنا ښکاري. لکه اوس یو سړي بسم الله په تیزه وایي او تا سره علم نشته، وایي کور ته لاړې په هغه دې ردونه شروع کړو. ته ګوره دې جاهل ته بسم الله په تیزه وایي، اوس د سره علم نشته چې که دا هم سړی وایي نو څه ګناهګارېږي. خو پې نه، صحیح ده چې په کار خو دا دی چې اکثر انسان دا بسم الله په پټه وایي. خطا په پټه وایي، هغه بل کس کوم چې همیشه په تیزه وایي هغه لاړ وایي یاره وایي څه جاهلان دي بسم الله په پټه وایي، هغه دې مسلې نه دی خبر. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا بسم الله په پټه ویلي ده. کله کله که انسان دا بسم الله په تیزه وایي نو په دې کې څه حرج نشته، ځکه چې په دې کې هم آثار ثابت دي. الحمد لله رب العالمین، ټول د کمال صفتونه خاص د الله دپاره دي چې پالونکی د ټول مخلوقاتو دی. سورت شروع د حمد نو شو الحمد. بعض علماء وی د قرآن سلوری سیره اولنی حصہ دې نه شروع کیږي الحمد سوره فاتحه، دویمه حصہ د سوره الانعام نه شروع کیږي هغه په الحمد شروع کیږي، دریمه حصہ د سوره الکهف نه شروع کیږي هغه په الحمد شروع کیږي، څلورمه حصہ د سوره السبع نه شروع کیږي هغه په الحمد شروع کیږي. نو سلوری شیش او هر حصہ په څه شروع کیږي؟ الحمد. ټول د کمال صفتونه خاص د الله لپاره دي. معنی دا شو چې ټول صفتونه د کمال د الله لپاره ثابت دي. حمد او ستاینه او صفتونه د ټول د کې دنه رالو. او په دنیا کې چې څومره ښکلي صفتونه دي نو دا ټول په الله کې په اعلی درجه سره موجود دي. په دې صورت کې موضوع د توحید ده، نو ځکه شروع د حمد نه وشوه. دا صورت چې کنه دا د تقریر په شانی، لکه مولا چې تقریر کوي نو د تقریر موضوعي کنه بینن درس نن بیان دی سم موضوعي دا موضوع دغه شان د هر صورت صحیح خپل موضوعي. د سوره فاتحه موضوع او دعوه ده چې الله د پر ټول حمدونه ثابت دي او یوازې دغه بندگی وکړي. عبادت په یوازې د الله کېږي، امداد به صرف دغه نه غوښتل کېږي. بیا په دې دعوه باندې د دلیلونه راوړي دي. ولې به یوازې بندگی د الله کېږي؟ ځکه چې هغه رب دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه د آخرت مالک دی، بندگانو باندې احسانات کړي دي. نو دې نتیجه به دا راوځي چې د بندگان به د الله بندگی کوي او د ګمراهانو د لارې نه به ځان لرې ساتي. نو د الحمد مطلب دا شو چې ټول د کمال صفتونه د الله لپاره ثابت دي. څومره ښکلي صفتونه دي هغه په طریق اولا په الله کې شته. خو بعض صفتونه د الله لپاره کمال دی، د انسانانو لپاره نقص دی. بعض د انسانانو لپاره کمال دی، د الله لپاره څه دی؟ نقص دی. مثال د انسان بچی کېدس کمال دی که نقصان دی؟ خو د الله لپاره څه دی؟ نقص دی. دا صفت په الله کې نشته، د دین الله پاک دی. انسان اوده کېده کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی، خو د الله لپاره نقصان دی. الله تکبر کوي،
انسان کولی شي. نو د انسان د لپاره نقصان شو، د الله د لپاره څه شو؟ کمال شو. نور ټول اوچت صفات دا په رب العالمین کې موجود دي، او د هر عیب نه زمونږ غرب چې دغه پاک دی، الله دې سره زمونږ دیدن چې دغه په جنتونو کې نصیب کړي. او دا به څه ناشنا ورځي چې کله مونږ په دې خپلو سترګو باندې رب العالمین وینو. دا ناس هم دغه د کلام ته دغه دپاره یو، او د دې دپاره ناس وي چې د هغه د دیدن راته نصیب شي، او د دې دپاره ناس وي چې هغه رانه راضي شي. نو الله دې زموږ نه راضي شي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه مضبوط یو، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې زموږ نه رب العالمین راضي. لله خاص د الله دپاره دی، کې د الله چې راغلی لله مطلب دا چې خاص د الله دپاره دی. ګوره یو انسان هم داسې نشته چې په هغه کې ټول د کمال صفات دي، څه نه څه عیب به پکې وي، به که نه وي. تاسو سوچ وکړئ، که بچایانو ته سوچ کوي، او که وزیرانو ته سوچ کوي، او که عامو خلکو ته سوچ کوي، او که علماو ته سوچ کوي، خو څه نه څه نقصان په انسانانو کې هغه شتي. نو ټول د کمال صفات دا په یو ذات کې موجود دي بس، او هغه څوک دی؟ رب العالمین دی. بس کمال د الله دپاره دی، مخلوق دپاره کمال نشته. کامل او پوره ذات هغه الله دی. انسان بس یو دغه کمال بس او کمزور مخلوق دی. رب العالمین رب چې پالون کې دی، د رب معنی دا ده مالک ته ویل کی. رب په معنی د مالک، یعنی الله مالک دی، هغه د هر قسمت تصرف حق لري. د بندگانو دینی دنیوي پالنه د چا کړی ده؟ الله کړی. رب تربیه کوي د انسانانو، تربیت زمونږ تربیت د چا کړی دی؟ الله سبحانه وتعالی. ژوند به څنګه تیرې، د ژوند ضروريات، عقل، د هر څه موږ ته الله سبحانه وتعالی خوري، بلکې د انسانانو د زناورو ته هم خولي. زناورو پوي چې دا کار به څنګه کوي او دا به څنګه نه کوي. نو دا ورته دا چل ورته چا خولی؟ الله ورته خولی. مچۍ ته وګوره، ځي کوم ځای کې چې مزیدار بوټي هلته کیني، په ګند له پاسه نه کیني. دا ورته چا خولی؟ دا ورته الله خولی. ښه بیا د دودې ځي ته چې یو داسې مچۍ راشي چې ته به ګندګۍ یې خوله یې ښودي، نو دا ټول په شریکه دغه مچۍ مړه کوي. نو دا تربیت چا کړی دی؟ د الله سبحانه وتعالی کړی. الله اکبر. نو بیا دې میږو ته وګوره. زمانه به دا خبره ډېره اوږده شي ګنې، ما تاسو ته د بعضو زناورو عجایبات بیانول چې تاسو حیران شوي د الله طاقت ته، چې څه ناشنا طاقت دی د الله سبحانه وتعالی. دې ځای کې یو فایده، زمونږ دا خلک خدای لفظ د الله دپاره استعمالوي. الله په قرآن کې چې ولله الاسماء الحسنى، د الله ښکلي نومونه، فادعوه بیا په دغه ښکلو نومونو باندې الله رابلئ. نو دا قرآن په کومه ژبه کې نازل شوی دی؟ حدیثونه په کومه ژبه کې دي؟ دواړه په عربۍ کې. نو دا خدای ټکی په کوم ځای کې دی؟ بیا نه قرآن کې شته نه په حدیثونو کې شته. نو خدای ټکی په ترجمه کې صحیح دی. لکه ته یو سړی پوه کې چې رب مطلب دی خدای، خو چې کله ته دعاګانې غواړې او د الله تذکیره کې یو خبره کې، نو بیا به کوم ټکی وی؟ الله به وی، خدای به نه. دا خدای د الله په نومونو کې نشي، دا خو د فارسي ټکی دی په اصل کې. دا په اصل کې د فارسي ټکی دی. نو چې ته الله وی، ته په نیکیانې ملوي. ځکه چې قرآن چې کله سړی وی، نو په یو حرف باندې څو نیکیانې دي؟ لس. ته چې الله وی، نو په دې باندې نیکیانې ملوي. نو دا یو فایده سره یاد ساتئ چې د خدای ټکی مه وایئ، د خدای په ځای باندې الله وایئ، نو تاسو ته اجر هم ملوي. ها په باب د ترجمه کې که ته څوک پوه کې او په ټیم کې خدای ووایي، نو په دې کې بس حرج نه انشاءالله. العالمین پالون کې دی د ټول عالم.
العالمین مطلب دی عالمین د عالم جمع ده او د الله نه علاوه دی ټول کائنات ته عالم ویل کیږي. ولې د مخلوقاتو ته عالم ویل کیږي؟ د علم نه اخیستل شوی ده او علم په عربي کې نښې ته وایي. په عربي کې علم څه ته وایي؟ نښې ته. نو دا ټول مخلوقات نښه ده د دې خبرې چې الله موجود دی. او د انسانان ګرځي را ګرځي او د ځمکې او اسمانونو د ځناور د ټول دلیل په دې خبره باندې چې څوک خالق شته چې هغه پیدا کړي. یعنې په خپله دا څنګه کیدی شي؟ دا دومره ښکلی نظام د ورځې او د شپې داسې په خپله روان دی. د دې لپاره لازم یو خالق دی که نه؟ خالق رب العالمین دی. الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. د دواړه د الله صفتونه دي. په الرحمن کې د الرحیم نه معنی زیاته پرته ده. دا خبره لږ ساعت مخکې مونږ وکړه. په الرحمن کې د الرحیم نه معنی زیاته پرته ده. نو هغه عام مهربانه په دنیا کې او رحیم چې دی نو دا آخرت کې خاص دی. چا دپاره؟ د مؤمنانو دپاره. مالک یوم الدین اختیارمن د ورځې د جزا دی. اختیارمن د ورځې د جزا دی. ورځ د جزا کومه یو ده؟ هغه د قیامت ورځ ده. د قیامت پر ورځ به د خلکو د اختیار او د باچایي دعوی ختم شي. هیڅوک به هیڅ تصرف نشي کولی. ټول به د الله مخې ته سرکوزي ولاړي. الله په قرآن کې وبل ځکه دا خبره کړې ده انا نحن نرث الارض ومن عليها والینا یرجعون. انا نحن نرث الارض ومن عليها. دا ځمکه او په ځمکه کې څوک دي دا ټول هر څه الله ته پاتې کېدونکي دي. والینا یرجعون او بیا به واپس کېږي چاته؟ الله ته. نو باچایي په هغه ورځ بیا د الله خاص ده. په دې دنیا کې چې کومه باچایي ده د بعضو انسانانو سره دا وختي طور ده. مقید باچایي ده، مطلق باچایي ده الله ده. ځکه په زړه کې که دا سوال راشي چې الله خو باچا دی د آخرت او د دنیا، نو آخرت ولې ذکر کو؟ نو جواب د هغې دی چې آخرت خاص په دې ذکر کو چې آخرت کې به نور باچایان بالکل نه وي. دنیا د باچایي ده خو وختي طور ده، ختمیږي. د الله باچایي همیشه پاتې کېدونکې باچایي ده. یو سړی د ځمکه ورسره ده، لږ وخته پورې د ځمکه ده همیشه لپاره خو نه ده که نه، بیا به دې پاتې کېږي. نو قیامت پر ورځ باچایي صرف د رب العالمین ده. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون. په هغه ورځ به ملائک جبریل علیه السلام دا ټول خلک به ولاړي خو خبرې به نشي کولی بغیر د الله د اجازت نه. دومره تصرف هم څوک نه لري چې په خپل مرضۍ باندې خبرې وکړي. نو الله مالک ته دغه ورځې وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. په هغه ورځ به ټول اوازونه غلي شي د الله مخې ته، نو صرف به د ساه اخیستو اواز راځي. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه. هغه داسې ورځ ده چې هیڅوک به خبرې نشي کولی بغیر د الله د اجازت نه. هیڅوک به خبرې نشي کولی. نو باچایي به هغه ورځ خاص ته په چا پورې؟ الله پورې. الدین د جزا ته ویل کېږي، حساب کتاب ته ویل کېږي. انا لمدینون، حساب کتاب ته ویل کېږي. کما تدین تدان، وایي څنګه چې به کوې داسې به درسره کېږي. نو الدین مطلب څه دی؟ حساب کتاب، جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی بندگی کوو منگا او خاص تعالی امداد غواړو. الله اکبر. خاصتا بندگی کوو. بندگی د رب العالمین د اوچت نعمت ته چې موږ له راکړې. دا تندې کچاره ته چې مخلوق ته معمولی ټیټ شنو نشو ټیټېدی، او الله ته که دا تندې په خاورو کې خاورې کونو بیا هم په دې خون باندې ماړه نشو.
نو شکر وباسي چې الله تاسو له نعمت درکړي. ځکه خو الله دی پیغمبر ته خپل بنده ویلې. پیغمبر کډیرو چې انسان دی، خدای الله سره بنده دې بندگی کړي. سبحان الذي اسرا بعبده، پاک ته غزاد چې بولې دې خپل بنده رسول صلی الله علیه وسلم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. عبد وتویلې، بنده وتویلې. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته بنده ویل کېږي دا دغه لپاره شرف دی، زموږ لپاره شرف او شرف دی. او نور ته د الله نه څه غواړي؟ هغه دی رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم دی پیغمبر دی. نور څه غواړي؟ الله دی رب دی. سوره مهربانه بادشاہ دی. ځکه و یو علم پوخا د سلف په وخت کې لګیاو د آخرت ته سختي بیانولې، نو یو بدو پسې پاسې باندې چی وی حساب کتاب بسو کوي الله به کوي. بیا خو مونږ ګټلې دی چې الله کوي. الله مهربانه بادشاہ دی. نو چې الله ستاسو رب دی او بیا په پیغمبرانو کې غوره پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو پیغمبر دی، نور تر الله نه څه غواړي؟ ایاک نعبد، خاص تعالی بندگی کوو منګه. یعنی الله ستانه علاوه د بل چا بندگی موږ نه کوو، بل چا ته سجدي نه لګوو، د بل چا د قبر نه تاویږو، د بل چا نه سن غواړو، بل څوک ته نه واسطه کوو. عقیده د توحید، توحید اولوهیت، چې بندگی به صرف د یو رب العالمین کیږي، د غسر به څوک نه شریک کې. او په دې باندې ما الحمدلله تفصیلی درسونه کړي. او زما دي ټولو ورونو ته او خويندو ته کوم چې دا پروګرام ګوري او کوم چې اوري، هغه ټول ته زموږ د نصیحت ته چې دغه درسونه زموږ پیدا کړي. د شرک په موضوع باندې ما 15 درسونه کړي، توحید په موضوع باندې ما درسونه کړي. دا موضوع ته تفصیلی ووري، دلته موږ دومره تفصیل نشو کولای. نو دا باز خلک په منځ کې یا کنابود وي، به چې وځي درګه ته بروتي دروغ وي کرشته وي، دروغ وي وی الله خاصه بندگی کوي. دا څنګه خاصه بندگی ده چې وستلاري درګه ته پروت یا الله وستا خاص بندگی کوي او د عقیده په تعویذونو او په قبرونو او په باباګانو باندې جوړه ده. نو ته څنګه الله ته چې مو خاصه بندگی کوي؟ دا به دې دروغجن شو کنه. نو خاص د الله بندگی کول. وإياك نستعين او خاستنا مدد وارو. استعانت دې ته وی چې د نفع د حاصلولو او د ضرر د دفع کولو لپاره په الله باندې پوره یقین کول چې دا کار به الله کوي. د انسانانو نه مرسته غوښته جایز دی په دې کار کې چې کار غوي کولای شي او حاضری. لکه ته سړی ته چې دا چابي والا او زما غاډه دلته راولا مرسته دې وخت خدای کار دې کولای شي. خو دې کار چې مخلوق نشي کولای یا د مخلوق غیب او ته چې وي دا شرک دی. لکه اوس قبر ته سړی ولیاذ بالله ولاله او جمال بچی راکې، نو بچی ورکول چا کار دی؟ الله کار دی. یو سړی ولاله ګټه ونی ته مال رزق کې برکت واچي، دا کار خدای الله دی. نو مړو ته چې وي خو سړی ژوندو ته چې وام. نو پاکستان او افغانستان کې یو سړی د توت رسول عرب نه چغوي چې پلاني زما د مدد وکړه، دا ناروا دي. نو کوم کار چې د الله خاص ته پاږي کې تر نور خلکو نه امداد نشي غوښته. دې کې یو فائدہ ایاک نعبد و ایاک نستعين، ستا بندگی کو ستانه مرسته غوړ ولې دا دوه ټکی یو ځای راوړو. مطلب دې دا شو ایاک نعبد خاستا بندگی کو منګ ربا و ایاک نستعين او بغیر ستا د مرستی نه د بندگی نشو کوله. نو خاستا نه امداد غواړو. ذکر یو ځای راوړي چې الله بندگی ستا کو، خدای بندگی مونږ ورستا په مدد سره کو چې تانی غوښتنه مونږ ستا بندگی نشو کوله. د الله سبحانه تعالی توفیق. استاد دې مبارک جمعات کې ناس یې راغلي، نو دا ګوره د الله توفیق ته نور څه مونږ ته وګورو کار ته وګوره. دا د الله نعمت او احسان دی.
نو چې الله مرسته نه وي نو ما به درس نه وي کړی، ته به درس ته نه وي ناست. در الله مرسته شو نو یا الله ستا بندگی کو او ستا په مرسته وی کو، چې ستا مرسته نه ستا بندگی نشو کولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زمونږ رب هغه یو الله دی، زمونږ معبود یو الله دی، بندگی به یوازې دغه کېږي، مرسته به یوازې دغه نه غوښتل کېږي. حاجت روا مشکل کشا ته څوک دی؟ د الله سبحانه وتعالی. لوی ځوان او پیر بابا او پلانې بابا او پلانې بابا دوی هیڅ هم نشي کولی. خبره ټوله د چا په لاس کې ده؟ د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده. اهدنا الصراط المستقیم، وخایا موږ ته نیغه لار. اولې د الله حمدونه ووایې، په دې آیتونو کې د الله حمدونه تېر شو، اوس دعا راله. نو دې ځکه الله موږ ته دا طریقه وښووه چې کله زمانه دعاګانې غواړئ نو اول زما حمدونه او ثناګانې وایئ، بیا دعاګانې غواړئ. ناول څه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا ټول د الله حمدونه او ثناګانې دي که نه؟ ولې دا حمدونه او ثناګانې ووایي؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته نیغه لار وښیه. دا بس خلک دعا کې لاس اوچت کوي، لاسونه به یې چې کاږه وږه نیولي، یو ځای ته به ګوري او بل ځای ته به ګوري، او نه به پکې حمد او نه به ثنا، او ډایرکټ به دعا شروع کړي. نو چې دعا شروع کړي په اوله کې د الله حمد ووایه، ثنا ووایه، بیا د هغې نه بعد خپل حاجتونه وغواړه. لکه اوس دا بس خلک بدماشي غونته کې کوي، لاسونه به داسې کاږه وږه نیولي او یو ته به ګوري او داسې به ګوري او اخوا به ګوري دې خوا، یا الله ما وبخې، یا الله ما رحم وکړه. دا ته بدماشي کوي، ځان عجزه که، ځان ذلیله که الله ته. د الله حمدونه او ثناګانې ووایه، وجاړه، الله به درله دعا قبوله کړي. اوس که د جومات دروازې سره یو غریب ناست او تا ته داسې لاس نیولی او ګوري بل ځای ته یا په موبایل کې لوبې کوي، تا ته وایي راواچوه یو ریال راواچوه زما یې لاس ته، زر که یو ریال راواچوه زما یې لاس ته، ته به ورته وایي لکه بدماش زوی، ته اوس هم بدماش ګورې هم نه سړي ته غواړي ریال. نو دا غریب ځان غریب کړي یا ځان عجزه کړي، یې ټوله ریال ورکړي. چې تاسو دا غواړئ چې ستاسو دعاګانې قبولې شي، نو الله ته به ځان عجزه کوئ، د هغه حمدونه او ثناګانې به وایئ، بیا به دعا غواړئ. دې ځکه دعا څه وغوښتی شوه چې یا الله موږ ته نیغه لار وښیه. الله اکبر، نیغه لار. بعض مفسرین وایي نیغه لار قرآن، بعض مفسرین وایي حدیث، بعض مفسرین وایي جنت لار، بعض مفسرین وایي د پیغمبر لار. خو دا ټولې معنی یو دي، دا ټولې معنی یو شان دي. حاصل د نیغې لار دا دی، الصراط المستقیم الذي لا اعوجاج فيه، هغه نیغه لار چې پکې کوږوالی نشته، او هغه لار د قرآن او د حدیث ده، سوچه دین د قرآن او حدیث ده دین. الله دې موږ له مرګ هم په دې باندې راولي، او الله دې زموږ حشر هم د دې سره وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر چې کرخه وویسته نیغه، بیا وایي دا نیغه لار ده، د الله لار ده، وان هذا صراط مستقیما، نیغه لار ده. او دې ته سیډونو ته بیا کرخې وویستې او دا نورې لارې دي، په هر لار باندې شیطان ولاړ دعوت ورکوي د انسانانو ته چې دوی د دې نیغې لارې نه واوړي، نه که معمولي کوږ شوې نو د شیطان لارې ته به واوړي. جنت ته ګوره صرف یو لار تلي ده، هغه د څه لار ده؟ د قرآن او د حدیث لار ده، بله لار نشته. که تاسو دا غواړئ چې جنت ته ورسئ نو د قرآن او د حدیث لار دا به مضبوطه رانیسئ. صراط المستقیم دغې ته ویلی کېږي. دا د فلاني او د علاني لار نه ده، دا د ټولو مسلمانانو یو لار ده، هغه قرآن او حدیث دي. هم په دې قرآن او حدیث باندې اتفاق راځي، هم په دې قرآن او حدیث په دې لار باندې ته جنت ته رسېدی شي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته وښیه نیغه لار. سوال په زړه کې دا راځي، اوس ما ورته چې مونځ وکړو لږ ساعت مخکې، موږ پکې دا آیت ووایو که ونه وي، نو موږ خو مسلمانان یو، نو بیا هدایت څه له غواړو؟ دا سوال په زړه کې راځي که نه؟ موږ خو مسلمانان یو، دعوه دا کوو چې موږ قرآن او حدیث منو، نو بیا موږ سره دا هدایت غواړو. جواب د هغې دا دی چې دا موږ د دې لپاره غواړو چې یا الله موږ ته نیغه لار وښیې، که موږ ته نه معلومه او که موږ ته معلومه وي نو موږ پرې مضبوط کړې.
لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای ایمان والو ایمان راوړئ. نو ایمان والو خو ایمان راوړی بیا به څنګه ایمان راوړي؟ مطلب دی چې ای ایمان والو په خپل ایمان باندې مضبوط شئ. هدایت ته دا آیت به رسول صلی الله علیه وسلم وی کنه به وی؟ مانځه کې به وی کنه به وی؟ ناغم هدایت ته محتاج دی. صحابه کرامو به وی هغه هم هدایت ته محتاج دي، علما کرام وی هغه هم هدایت ته محتاج دي، موږ ټول هدایت ته محتاج. موږ دي بعضو خلکو ته چې وي پښتنو ته الله دې هدایت درکړي، الله دې تاره درکړي، څه به چې کنځلې ورته وکړي، الله دې تاره هدایت درکړي. نو موږ ټول هدایت ته محتاج. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدایت وی، صحابه کرامو به وی، علما وی. ابو خو همیشه سوال کوي چې الله موږ ته هدایت وکړي، انسان کمزور دی، موږ ته نه غلار وکړي. نو موږ ټول هدایت ته محتاج. رسول الله به سوال کوي اللهم اني اسالك الهدى، یا الله ستانه هدایت غواړم. رسول الله به سوال کوي الله. نو موږ ټول هدایت ته محتاج یو، په هر وخت کې محتاج یو. الله دې موږ ته هدایت وکړي. خداني غلار کوم لار ده؟ صراط الذين انعمت عليهم، لار دا کسانو چې نعمت کړی تا باغوی باندې. د دې خلکو په لار باندې الله وي موږ روان کړي. دا لار د دې خلکو دا چې الله په انعام کړی. الله انعام په چا کړی؟ نو دا الله په قرآن کې ذکر کړی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ماذا لار تشوا مع النبيين پیغمبران، صدیقین رښتینی خلق، شهداء شهیدان، صالحین نیکان خلق. دا دوی لار ده. وی الله ما په دې لار روان کی. په دې کې یو ناشنا فائدې ذکر کوم. لکه اوس تعالی ته سوال وکړي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته نه غلارو خې د قرآن او حدیث لاره. بس کې دې ير رااله که زه د قرآن او حدیث په لار روان شوم د کلیوال براته سوي لکه ډېر خلک یریږي اندې نه. څوک براته وایي چې پلار دې که طریقه دې پرې ښوده نوی دین دې جوړ کو. نه که زه د توحید یا د اتباع موضوع بیان کوم خلک به سوي دا خو به زه یوازې پاتې شم. نو دې کې دنه دا فایده پرته ده. اهدنا الصراط المستقیم، او خایا یا الله من تنی غلار. صراط الذین انعمت علیهم، یریګم د یوازې کېدونه په دې لار باندې نورهم کسان شتي. انعمت علیهم، انعام په باندې شي نورم ستا مرګري شتي. ته یوازې نه په دې لار باندې سیده کېدې چې په کلی کې یوازې، په ملک کې یوازې، خو چې عام طور سره په دې باندې پیغمبرانو، شهیدانو، صالحین، نیکان خلق پیو، رښتینی خلق په دې لار. او ته څنګه یریږي په دې باندې یوازې نه؟ نو څوک چې د قرآن او حدیث لار راونی سي د یوازې نه د سره ډېر مرګري. د ټول ناول مرګري څوک ته؟ الله سبحانه وتعالى فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، الله په انعام کړي. بسته مرګري پیغمبران دي. نور څه غواړي؟ کاکاو، ماماو، بابا کدي پری دي نو پیغمبر دي مرګري، کتر دي پری دي، شهیدان دي مرګري، که قوم دي پری دي، نیکان خلق دي مرګري. نو یریږي من په دې لار باندې سید چې په دې لار باندې سختي راځي. دې کې شک نشي چې دې لار باندې ډېری سختي راځي. نه غلار چې دا کوم لار چې جنت ته راشي نو په دې لار باندې سختي ډېری راځي. خو ته به دې سختو مقابله کوي ځکه چې مقصد جنت دی. نو څومره چې د انسان هدف درونی دومره به د هغې لپاره تکلیف هم تېروي. تېروي که نه تېروي؟ اوس دا ملګري دلته ناست دي، کېدای شي په دې کې چا ټارګېټ یې ښودی چې زه به ځان له 2 بنګلې جوړوم. بس خلک ټارګېټونه ږدي که نه زه به سعودي ته ورشم، دوبۍ ته لاړم، بل ملک ته لاړم، زه به دا چل کوم. نو د دې ټارګېټ اوس ډېر دروند دی 2 بنګلې جوړول. د هغې لپاره به کار هم سهار او ماښام کې، ځکه 2 بنګلې جوړول دا خو په معمولي ډیوټۍ باندې نه کېږي چې 4-5 غنټې ډیوټۍ کوي به اوده پروت دی. هدف یې دروند دی.
نو تکلیف بم بیا تیرې. نو زمونږ هدف څه دی؟ جنت. زمونږ هدف دی الله رضا حاصلول. هغه په دې معمولي ډول خو نه کېږي چې ته صرف 5 وخته مونځ وکړو، خپل مرضی دین دی قرآن او حدیث ته شاته گذار کړی دی یا الله جنت راکې. نه، جنت به ته میلاو شي، خدا به تکلیف تیرې دې لپاره به سختي تیرې، د دې لپاره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه رانیسي، د دې لپاره به د قرآن لار رانیسي. نو نیغه لار د چا لار ده؟ هغه خلکو لار چې الله په انعام کړی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ناغه کسان چې غضب کړی شوی دی باغوی باندې او نه گمراهان دي. یعنی یا الله موږ د دې خلکو د لارې نه ساته، موږ ته نیغه لار وښایه، خو د دې خلکو لار نه چې باغوی باندې غضب کړی شوی دی او هغوی گمراهان دي. غضب په چا باندې کړی شوی دی؟ په یهودو باندې. الله په قرآن کې وایي من لعنه الله وغضب علیه، الله په لعنت ویلي ده والله ته غضب کړي. گمراهان څوک دي؟ نصارا عیسایان. قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نو دا نصارا دي، دا گمراهان دي، باغوی غضب کړي شي، دا گمراهان دي. په دې باره کې یو حدیث مشتي چې يهود چې دا په دې غضب کړي شي، نصارا چې دي دا گمراهان دي. خو دا حدیث سند دومره مضبوط نه دی، خو د قرآن نه دا مسله غسته کی. ولی الله دا دو قسم خلق ذکر کړو؟ جواب: يهود الله علم ورکړو خو عمل وسره نه، نصارا سره علم نه عمل وسره، او دا دوانه په غلطه دي. دوانه په سری په غلطه دي. دغه سړی چې علم وسره شته او عمل نه کوي، دا مبارک خو حدیث کې راځي اولنې انسان دی چې جهنم ته ورځي. دا تفصیل تر قرآن زده کوي کې تاسو ټول زموږ د نصیحت، او چې څوک دا پروګرام ګوري او اوري هغه ټول زموږ د نصیحت ته چې ګوره دا مسلې چې کوم زده کوي په دې به عمل کوي. ګوره هیڅ نه تاسو اوري دا خبره ختمه شو، زموږ ګوره تاسو خړې را شو چې علم د سره او عمل د سره نو اولنې کس په جهنم ته ځي. په بل حدیث کې راځي چې جهنميان به یو کس ویني په جهنم کې، نو حیران مشاغت وي ته موږ ته د ښه کار امر نه کوو، هغه یو وي ته موږ د غلط کار نه منع کول، هغه یو نو ته په جهنم کې سکه. هغه ته تاسو ما ښه کار خو ما په خپل به عمل نه کوو، او تاسو مې د غلط کار نه منع کولای خو په خپل تی نه منع کېدم ځکه زم جهنم ته راغلی. نو د علم سره عمل په يهودو کې دا مرز چې علم وسره شتي خو عمل وسره نشتی. نصارا سره علم نشته خو عمل وسره دي، دا عملون پالتو عمل دي. زموږ په امت کې دي ډېر خلک شتي چې هغوی دې ته نه ګوري چې دا مسله قرآن او حدیث کې شته او کنه، خو بس عمل پې کوه. پلانې ذکر 1 لاک پیری وایو، پلانې ذکر 2 لاک پیری وایو، پلانې ذکر 10,000 پیری وایو. منځنه بعد بچی سلام دی وګرځو په دې ککرې بلاس کې دی، دا ذکر به دغه به شنه کتاب عمل خو کې خو دا په کوم ځکې دي. د دې مبارک څه علم شتي و چې نه علم خو موږ ته نشته، خو بزرګانو نه موریدلی. نو په دې خو کار نه چلیږي چې بزرګان نه موریدلی. موږ لکه سات مخکې و چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله خو موږ ته نیغه لار کومه وده؟ لار د قرآن او د حدیث. نو کوشش کوي چې علم وکړي، علم سره بیا څه کوي؟ عمل وکوي. اخرنی مسله په سوره فاتحه کې هغه بیا چې سوره فاتحه ختم شي امین بوي، او د امین مطلب دی اللهم استجب، یا الله د دعا زمون قبول کا. او یو حدیث کې راځي چې د امین د مهر دی د دعا د پاره، مهر دی. څنګه مهر دی؟ دعا چې دی وغوښته په اخر کې ورته مهر رواچوه، الله به سکی قبول وکړي. نو دا مهر دی. او مستحب او سنت طریقه ده چې دا په منځ کې په جهري منځونو کې دا په تیز आवाज سره وي. حدیث کې دا راځي د وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت ته، امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذی راوړی دا روایت. هغه وی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما وورد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیتوی بیوی فقال آمین مد بها صوته، آمینوی آواز راخ کودو. امام ابو داود روایت کې راځي چې رفع بها صوته،
هغې سره اواز څه کو اوچت کو. امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله دا امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. هغه چې ما 200 صحابه کرام لیدلي دي په مسجد حرام کې چې کله به امام ولد ضالین وي نو هغوی به په زور امین وي، دومره په زور به امین وي چې په دې مسجد کې به کړنګا شوه، په مسجد حرام کې به کړنګا جوړه شوه. یو حدیث کې د رسول سمو اذا امن الامام فامنوا، کله چې امام امین وي نو تاسو څه وایئ؟ تاسو امین وایئ. خو چې امام په پټ امین وي نو موږ ته به څنګه معلومیږي چې امام اوس امین وي؟ موږ ته معلومیږي؟ نه معلومیږي. نو امام به په زور امین وي نو موږ به ورسره بیا په زور ووایو اذا امن الامام فامنوا. په یو حدیث کې دا راځي من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین چې د امین د ملائکو سره برابر شو، چې د چا امین چې د ملائکو د امین سره برابر شو، الله به له تیر شي ګناهونه ټول وبخي. څومره غټ فضیلت ته موږ ته نه خبر. نو د امین به زور وي. عائشہ رضی الله روایت ته ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على السلام والتامين. يهود تاسو په بل یو شی باندې دومره حسد نه کوي لکه څومره حسد چې تاسو سره په امین او په سلام چولو باندې کوي. يهود په دې باندې سخت قاریږي چې د امین په تیزه وي، په دې باندې يهود ډېر سخت قاری. او بل د السلام علیکم ورحمت الله چې په دې باندې يهود غوسه کوي. نو د امین مستحب طریقه څه ده؟ په زوره به وي. دې سره چې د درس اختتام ته ورسېدو، د سورت اختتام ته ورسېدو، الله سبحانه تعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. ان شاء الله سبب چې د سورت البقره شروع کو د الله سبحانه تعالی په توفیق سره. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.